الرحمن الرحیم. د نننۍ تقریب د ارشد جان شاهکار د ملګرو د هغه د ملګرو په دې محنت او زیار باندې د نننۍ محفل را جوړ شوی دی او د هغې د کتاب مخکتنه مو شوه نن او داد ورکوو په دې دومره لوی محنت باندې او زیار باندې د خپلې ژبې دپاره. ډېر لوی خلک راغلي دي نن تشریف فرما دي په دې سټیج باندې. دا دویم ځل دی درېیم ځل دی چې زه راځم دلته کې، نو یقینا چې د دې صوبې ډېر سترې هستۍ د ادب ډېر لوی استادان خادمان زما دپاره د دې پروګرام نه زیات دغه خلکو ناستې دلته کې موجودګي دا ډېر لوی اعزاز ګڼم او ډېر لوی فخر ګڼم په دې خبره باندې چې د ادب دغه استادان زه ووینم او هغوی سره ناستې وکړم. د دې نه لوی اعزاز زما دپاره بل نشته. یو څو شعر راته ویم د دې کتاب په حواله سره، خو نه دي د کتابونو په حواله سره دي. زمون رګونه کرښې بدنونه کتابونه، زمونږ رګونه کرښې بدنونه کتابونه، زمونږ سترګې ډیوې زمونږ سرونه کتابونه، زمونږ رګونه کرښې زمونږ رګونه کرښې بدنونه کتابونه، زمونږ سترګې ډیوې زمونږ سرونه کتابونه. دا ستوري لکه تورې هم حرفونه هم لفظونه، دا ستوري لکه تورې هم حرفونه هم لفظونه، ښکارېږي غوړېدلي اسمانونه کتابونه. او د فقر وظیفه د تبریزي ملنګ نه واخله، د فقر وظیفه د تبریزي ملنګ نه واخله، لامده به درله نه کي دریابونه کتابونه. د فقر وظیفه د تبریزي ملنګ نه واخله، لوانده به درله نه کي دریابونه کتابونه. او سپرلی د لایزال د تصور حسن کې ډوب دی، سپرلی د لایزال د تصور حسن کې ډوب دی، مارغانو ته د مخې ته ګلونه کتابونه. سپرلی د لایزال د تصور حسن کې ډوب دی، مارغانو ته د مخې ته ګلونه کتابونه. او چې دا سړی د چا د بې حسۍ رد عملو، چې دا سړی د چا د بې حسۍ رد عملو، سیزلي بغداد کې ولکونه کتابونه. چې دا سړی د چا د بې حسۍ رد عملو، سیزلي بغداد کې لکونه کتابونه. شاه ظرف اورېدلی شي په زړه کاڼی نشي، شاه ظرف اورېدلی شي په زړه کاڼی نشي، په چپه خوله کوي چې اوازونه کتابونه. د امن او د عقل توره ډال په لاس ولاړ دي، د امن او د عقل توره ډال په لاس ولاړ دي، د لات منات په غوږ کې اذانونه کتابونه. وسیله د ایټمي دور د حسن مخ ته دانګي، سیلې د ایټمي دور د حسن مخ ته دانګي، وړي رانه د دې دور بادونه کتابونه. خوددار یو پاکه مست یو محبت زمونږ دین دی، خوددار یو پاکه مست یو محبت زمونږ دین دی، زمونږ مرتبې زمونږ قدونه کتابونه. او د ژوند دا داګانې د هر چا نصیب کې نه وي، د ژوند دا داګانې د هر چا نصیب کې نه وي، زمونږ جیب او لاس کې کاغذونه کتابونه.